طالبانو دلته دوی خبرې دا یو خبره بیرته د مقرر پر رقم وایم ماره بنوسته چې په خبره باندې سر خلاص. طالبانو دغه مسله واوري د قرباني پوسټ یو سړی بدلواله شي سپتا د قرآن مسله پداش بدلواله شي چې هغه مستهلک نه وی لکه نه لکه سړی غلبیل چغل او د وبو لوشي نور جی یا د بل شي پر جوړوي جن د پوسټ پروان نه کوي جایز دی. اوس خلک دا پښتنه کوي چې د اختری غوښ مر خرڅو د شان پرانش د اختری غوښ پر غلبیل ور کوم د اختری غوښ هغه مطلب دا شی چې ذات یا باقی پاتې کیږي ذات یا باقی برار شي چې دا څنګه دی. په دغه مسله کې دوه قول دی. یو قول دا دی چې د غوښ بیا او بدلول په هیڅ شي سره نه د جایز یعنی کداغه شی عین باقی وي کنه وي په پیسو خو نه د جایز په اتفاق هغه د پوسټم نه د جایز په اتفاق نو دلته په دا مرتای چې په دغه ور کو په غلبیل یا په بل شم نه د جایز. دوم قول دا دی چې لحم پر منجله باندې د جلد په هغه شی چې د پوسټ هغه خرڅول پرواوه بالکل په غوښم روات مبتابي کول دا ته جزا کې غوښ را ولا کو سو خوراک کېږي د پوسټم خوراک کېږي غوښ سړی په دغه بدلواله دغه پوسټ سړی په دې بدلواله چې خپل غلبیل جن جوړ ک یا غلبیل پرانش یا خپل لوشي جن جوړ ک یا لوشي پرانش هر کار کولای شي نو دغه رقم په چام کې په غوښم رانیول کېږي دا ته سزا کې پر دغه فتوا د شاید نو د ترغله ولسم ټوک تا تارخانه د 401 رضی مختار پنځم ټوک 201 کفایه پر هدايه اتم ټوک 401 هندیا پنځم ټوک 300 واواله یا لاو سنن ولسم ټوک 250 دغه مسله مخکې و په پسیا غبله مسله و چې موږ درته ویلې واغه دادي د پوسټال ویل څنګه دي نو غوښ چې په یاد وي پوسټ چې پر دغه لا ورکول کېدی پر هغه پر غلبیل ورکول کېدی نو خوراک خو اکثره مقاصد دی او ټول کتابونه دا وایي چې غوښ پر منزله د جلد دی نو د غوښ خورل خو رواج د پوس خورلم رواج دغه چې څوک یې ونکشه یا دا غلطه کوه ختم غلبیل جن جوړ ک پروانه کوي کوه ختم پر غلبیل ور ک پروانه لري پر لو شاور ک پروانه لري هغه جنوه که خود دغه رقم چې ته خرج کې پیسې کوي چې دغه فزاد پیدا ناخته کیږي په علاقه پیدا ناخته کیږي لکه پیسې پاغه چې څوک نه دی جایز یا غوښه چې غوښه پرانی چې د غوښه په فزاد پیدا ناخته کیږي په علاقه چې وی خوري بیا پیدا پر جبل رقم نه په دغه ځای کې نو بیان دی پر ودا مخکې د تیر سو اوس نو نور خبري هغه در تراله دا خو دا دغه نو کله سم په خلاص وس نو ډیر ناجر اوله دغه دا شلمه مسله ده کله غوایي او یاد پسه شکرونه نه و اختره څنګه دي الف ثابت توفیق الله تعالی د تدبیر سره د ویاست اوله هغه چې مرزاده پیدایشي هغه څوک نه لري شکرونه نه لري دا په اتفاق جایز دی. دوما غیوان دي چې شکرونه مات شوی خو د بیا خنۍ راختلی مات شوی د دې اختریم جایز دی پروانه کی. درېما غیوان دي چې شکرونه راختلی د دماغ سپانش د نن نو دغه دا نه دی روا علیه الفتوا شامل دي مختار پنځم 220 او بدایو سنای پنځم ټوک شپږ راویایم او دې پنځم ټوک 220 او زاد الفقيه هغه وسو راویایم دا خو دا او دا یو ټوک دی بل دی او فتاوی محمودیه ولسم ټوک 300 واتاوی وتجوز وجاب بالتي لا قرنها خلقه او ذهب بعض هذا الكسر ولكن كرشدل وكسر ومقصود الجزء ذات كانفي بسوري زمسوا دلته نو وز د کوي دلته نو مسلې د ادوی درته وایم او ډیر خوندوري ګراني مسلې دي په دار خبره چې مسر خلاص نو بز خلاص به څنګه شي خلاص پس دا به څنګه مشکل وي. اول طالبانو دغه مسله واوري دا یو اجتماعي استفتاء ده چې غاښونه نه لري وزیا پیسې کیږي کنه او چې غوښونه نه لري وزیا پیسې کیږي کنه ډېر وګورنسي
اول کول دغه چې غاښونه نه لري په دې کې دوا کول دي. امام ابو یوسف صاحب وايي که اکثره غاښونه یې درلودل اوزیا پسې کېږي او که چیرې اکثره غاښونه نه درلودل بیا نه پسې کېږي. تاسو د خلکو څخه پوښتنه وکړئ د غوایي څو غاښه دي؟ مثلا 6 غاښه دي کې 12 غاښه درلوده روا دي اته دي وتلي. زموږ په خوا به یو غاښ په کتی ول چې وتلي نه بل او که چیرې اکثر و نو پاته وتلي و بیا نه دی جایز. دا د ابو یوسف صاحب کول. دوم کول دا دی چې یا چې دا د امام صاحب کول دی هر هغه حیوان سې کېږي چې واښه خوړلی شي بالا که په دغه د 6 غاښه دي که 3 غاښه پکښې واښه په خوړلی سوم حیوان څوک دی په صحیح دغه وزیا په صحیح ده او که واښه نه سوه خوړلی شي لږې وتلي هم نه دی پروا. دا وخت چې پیشیج مرتوش ته معلومیږي دا د مخ غاښونه د سړي ګرد وتلي لیکن د ځامې غاښونه یې پاته وي تر نیمۍ زیات وتلي هم سړی خوراک کولی شي حیوان هم دغسې. نو مفتابی کول د امام صاحب پر دغه فتوا ده چې ډیرشته د غاښو اعتبار نشته چې ماشه حیوان خوراک کولی شي هر څونه غاښونه چې وتلي روا دي علیه الفتوا. دا زده کوئ دا دور مختار ورځ مختار وز دا بل زده کوه دور مختار ورځ مختار یروي استما دا جلد پنځم 228 اوس یو ډیره نادره مسله د تراجه تاتار خانیه ولسم ټوک 428 سراجیه هغه 315 باررای کاتم ټوک 322 او هندیا پنځم ټوک 228 زدا سو اوس دا بل مسله راوخ دا ډیره وژده مسله دا ونو کې سم د غواړي دالته د 22 راوخي طالبانو یو ایوان غوژونه نه لري یو ایوان غوژونه لري کشنی دي دا یا دوا یو ایوان غوژونه لري غټان خو پرې سوي دي دا د وخت لپاره ځکه چې په هر مسله پر اساس خلاص کړي. طالبانو کایوان غوژونه مطلق نه درلودله دا نه دی روا مطلق څوک نه درلوده دا مطلق نه دی روا دا د وخت لپاره ځکه او که غوژونه درلودله لیکن خو هغه څوک هغه کشنی و ډیر کشنی و غوژونه خو درلوده خو ډیر طالبانو څوک کشنی و ګودا د وشته مسله د ځان سره یاد کی دا خلکتن غوژونه کشنی و دغه حیوان وزیاسي کیږي او کچيري غوژونه ګر سره درلود نه خلکتن کوري پیدا سو د کوري چنو کله نه درلود نو بیا دغه شی څوک د وزیا نه دسي دوا دریم دادی چې هغه غوژ لري خو چې سوي یا پر سوي دغه څونه اندازه پر سوي دا ته واوري څلور کوله پکشي اول دادی چې ترسل ډېرې پریوي دردري می ډېرې پریوي بس او تراغه چې کم وی کلیله د کتر درې می ډېر پریو دا کسره دوم دادی چې درې مې پریوي بس دا ډېر دی نه دی روا او دریم کول دادی چې څلرم مې پریوي لادا ام نه دی روا او څلرم کول دادی چې یا اکثر تر نیمه کې نو نه دی روا کې نیمه هم نو نه دی روا کې تر نیمه زیاتو بس مطلق روا دا څون کول دی ستې جبلا دا خبر ته غوښ ونه سي څنګه مې درته ویل یو کول کم دی چې تر سل زیات پریوي بار نه دی روا بلدادي چې سلس پریوي نه دی روا بلدادي چې ربع پریوي نه دی روا بلدادي چې هغه نصف پریوي نه دی روا که تر نصف لږ کم پریو بس روا نیمه یې ته نیمه که دونی کې کم هم بس روا دغه پام وکي نو اوس نو خبره بار داسو که تر نصف زیات پریو نه دی روا که تر نصف کم پریو روا دی که سم نیمه یو نصف پریو نصف نو په دې کې اختلاف دی راجح دا دی چې دام نه دی روا په نصف کم نه دی روا تر نصف کم دا څلرم کول مبتابه دی اول کول قسم زائد روایت او لفظ دالی فتوا مر سره دی لیکن فتوا پر صدر کومه دی ول د یاران کول ځکه امام صاحب اول کول څخه رجوع کړی دا ګوري دا غزای دی چې اول کول زائد روایت هم دی الفاظ ترجمه مر سره دی خو امام صاحب خپل هغه کول پرېښی دی داغه سره رجوع کړی دا رجوع او بل طالبانو دغه الفاظ څه ځکه معلومه خبره د الله رسول نه ده کړی د الله رسول فقط څه ویل دي چې ډیر پریوی نه دی روا کلش پریوی روا دی پدې کې دوی اختلاف کړي نو د کتابو ټکر سره غیر راجح د چې فتوا په تیسیر وس نو خود مبتدی کول د څلرم دی پر دغه فتوا د څنګه مې درتوال نیمه غوښ پریو نه دی روا کته نیمه کم پریو بس روا که خود نیمه پریو نه دی روا کته نیمه ډیر پریو نه دی روا کته نیمه کم پریو بس روا دغه مبتدی کول دا غوډ ونسه دا یا بل
دا مسله واوري دا سپیو دا والی خیر دا بیا په بل پله کې بیا درته وایم دا مسلې شدي د توازی د تذکرہ چې دا आवाज په غوږو کې وایي د مختار پنځم ټوک 220 صفحه طالبانو تاتار خانیه ولسم ټوک 490 صفحه او سراجه 315 صفحه او کان سره د بیرق اتم ټوک 323 صفحه او هندیا پنځم ټوک 299 صفحه دغه طالبانو دغه ما به خبره مسار خلاص کوم نو بیا بنو دا نورې مسلې وای چې سترګې څنګه وي او لیکن مخنثا مشکل څنګه دی بلار به څنګه د بلار بس یو شی پاتې جنه ما شي انتظار